په 400 اړمنو او داخلي بېځایه شوو کورنیو د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د لغمان ولایت مقام په لارښوونه د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د بېلابېلو سیمو 400 اړمنو بې وضاحته او داخلي بېځایه شوو کورنیو ته چې د مخالفینو د جنګونو له امله بېځایه شوي وي د لغمان ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست له لوري د خوراکي توکو برابره شوې مرسته نن د ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلومیار د پیښې پر وړاندې د چمتووالي د ادارې او د یو شمېر نورو ادارو رئیسانو او مسؤلینو په لاسونو وویشل شوه. تعداد فامیلایی که امروز شما اینجا می‌بینید بیجای شده هستند که در 2 هفته گذشته در قریجاتشان جنگ بوده، در اثر جنگ متضرر بیجای شدند. امروز از طرف ریاست مبارزه با حوادث مقدار 200 تن مواد خوراکی البته که شاملش آرد و برنج می باشه به ریاست مبارزه ولایت لغمان مواصلات ورزیده بود که برای فامیلایی که بیجای شدند عملا شما می‌بینید باشم کمک شده. د خوراکي توکو دغه برابره شوې مرسته چې د دوستو هیوادونو چین او قزاقستان له لوري وه پکې اوړه وریجې او د غوښې کنسروا شامله وه چې نن عملا 400 کورنیو ته وویشل شوه. د مرستې د ویش پر مهال د ولایت مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار په خپلو خبرو کې د دوستو هیوادونو چین او قزاقستان او دغه راز د نور همکارو ادارو له مرستو مننه وکړه او زیاته کړه چې ولایت مقام په هڅه کې دی څو د ولسونو د هوساینې لپاره د اساسي پروګرامونو او برنامو په تطبیق کې دی ولایت ته د لا نورو مرستندویو ادارو پام را جلب کړي. ښاغلي مظلومیار په خپلو خبرو کې ولسونو ته ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره په خپل ټول توان د ولسونو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي کوي او همدارنګه یې له ولسونو غوښتنه وکړه چې د دولت له ټولو پروګرامونو ملاتړ همکار شي. هغه کورنۍ چې دغه مرستې ترلاسه کړي د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ د ملي یووالي حکومت په ځانګړې توګه له ولایتي ادارې او مرستندویو مؤسسو څخه مننه وکړه چې تل له دوی سره نغدي او دغه راز د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړي دي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم له 1100 کورنیو سره دغه مرسته ترسره شوې ده.